چې په حقیقت کې دلته په دا روډ باندې خلک یا تاسو ته چې زه کوم مخاطب یم دا د ظالم و جابر نظام پیش نظر غدار خلک یو دا غدار خلک یو چې کم هغه مورکې چې هغې د بچي د لاپته کېدو یې وجې نه ملا موته شوی دی هغه مورکې چې هغې د سترګو نظر د بچي د ورکېدو یې وجې نه ورک شوی دی و هغه مورکې چې ډېر په تکلیف یې د جمعې په سختو شپو کې وړوکی بچی یې ستر کړی دی و هغه مورکې چې د خپل خولې نه یې د رزق ګله لرې کړې ده بچي ته یې ورکړې ده و هغه غریبونه میندې چې ډېر په مشکل او ډېره په نستې باندې یې بچی د دغې جوګه کړی دی چې هغه ته زه واده وکړم و هغه مورکې و هغه بوډا پلور چې د یوې تولې سونې پوره یې خپله ځمکه خرڅه کړې ده خپل پټی یې ګڼه کړی دی خو بچي ته یې واده کړی دی خو دا ظالم ریاست هغه بچی د هغې نوې نه د شپې د کور نه لپته کوي نو د هغې مورکې د درد په درد دردېدلي خلک دلته دغه ریاست په نظام کې غدار دي دغه غدار خونولي طرفه زه تاسو ته سلام کوم او یوه خبره په جاره دلته کوم چې دغه ریاست څخه امو یو ضمانت پروت دی دغه ریاست څخه امو د ژوند تېرولو پوره یو ضمانت دی یو سټمپ پیپر دی چې په سوونو صفحاتو باندې مشتمل دی چې هغه ته کانسټیټیوشن آف پاکستان ویل شي هغه ته دستور پاکستان ویل شي هغه ته آئین پاکستان ویل شي او ایک دستور پاکستان مو ته دا اجازت راکړی دی چې ته په روډ باندې ودرېږه خلکو ته تکلیف مه ورکوه د خلکو خیال وساته او دا ناره اوچته کړه چې په دغه ریاست کې کم سړی جابر دی په دغه ریاست کې کم حکمران غل دی په دغه ریاست کې کم سړی دهشتګرد دی د هغه په خلاف ناره اوچته کړه خو ډېره د افسوس خبره دا ده چې دغو ظالمانو هغه دستور کتلی نه دی دغو ظالمانو هغه دستور په غلطه سټډي کړی دی دو داسې یایي چې ته په روډ ودرېږه ته جلسه کوه خو یې مو صفت کوه مونږ ته یایي په مونږ دفعات لګېدلي دي یایي چې په روډ باندې تاسو په مونږ پسې ګړېدلي یو نو زه خیریون په دا خبره یم چې ازادي اظهار رایې چې دغه آیون مو ته اجازت راکړی رای آیا یې تو دا خوښه ده چې زه په روډ ودرېږم وایي تو صفات وکړم زه یې تو ترانې ووایم هرګز نه دغه آیین چې موله کوم اجازت راکړی دی هغه همدغه دی چې زه تو غلطې ته غلطه ووایم زه یې غلطه په ګوته کم خو افسوس خبره دا و چې په دا باندې مو ته غدار ویل شي په دا باندې په ما باندې 12-14 دفعې لګي او زه خو ریون په دا خبره یم چې غدار څوک دی لږ غدار ته سوچ وکړو په 1952 کې کله چې تو وړومبی آرمی چیف راغلو ایوب خان ایک نه لګه دا پوښتنه وکړو چې په 1949 کې لیاقت علي خان شهید کړی شوی دی دغه آیین پاکستان او دغه پاکستان چې دا پوښتنه کړې ده چې هغه لیاقت علي خان چا شهید کړی شوی دی ایک ایوب خان په وړاندې ځل باندې د دغه ملک په آیین باندې خپه کېښوله او مارشل لا یې راوستله لاس کولب کې نه و تېر شوي چې یحیی خان راغللو دغه ملک د آیین سه یې څه وکړلو په 1971 کې یې دا ملک له ټوټې کړلو اووه کولب کې نه و تېر شوي چې ضیاءالحق راغللو دغه ملک په آیین باندې یې څه وکړل هغې نه پس یو جابر و ظالم هغه دهشتګرد چې زه ورته دهشتګرد یم چې مو په قبایلي بیلټ کې یې اسلحه تقسیم کړله مشرف راغللو چې دغه آیین سه یې څه وکړل نو غدار خو هغه خلک دي چې تېر کول مو جج ورته وویل چې مشرف دغه اسلام آباد په ډي چوک کې کړی کا هغه غدار دی خو افسوس زه خبره په دا خبره کوم چې د کونډې پوره او د یوې داسې تورسر یې پوره چې د 15 کاله نه یې هغه خپل خاوند ورک شوی دی و هغې پوره څوک اواز چې ته وي ته هغه لا غدار یې په دغه منافقانه رویه باندې په دغه طرز عمل باندې زه کومه یوه جړه وکړم او آخري خبره دا کوم چې تاسو دا ټکی استعمالوئ چې دا لاپته دا بالکل دا ټکی غلط دی دا لاپته نه دي دا اغوا شوي دي دا بالکل اغوا شوي دي دا ټکی بدلول غواړي دا اغوا شوي هغه خلک دي چې موږ دغه ریاست اغوا کړي دي وصله یې اغوا کړي دي وصله زه ورته اغوا یم خبره دا ده چې مو سه په ملک کې آیین او دستور پروت دی چې هغه آیین او دستور د جج په لاس کې دی د عدالت په ټیبل باندې د جج په لاس کې دی او دا آیین او دستور مو ته کرایم جرایم او مجرم وضع کړي دي چې څوک یو جرم وکړي څوک یو الزام په چا ولګي عدالت ته یې راوړه چې په ثابت شي مجرم شي په دفاتو کې یې سزا معلومه ده خو زه خو افسوس په دا خبره کوم چې دا خلک
چې تا اغوا کړي دي یو ساعت ته پوره یې زه یا تاسو هغه مجرمون کوو خو دغه عدالت لا یې راوړه چې هلته پې فیصله وکړي خو مو اوپینین مو رایه دغه نه بدله رو چې دا زه یو ساعت له مجرم کم تا کم سړی چې لا پته دی زمانم چې په تنظیم کې به وای زمانم چې په طالبانو کې به وای زمانم چې په افغانستان کې به رابطې وای خو زه دغه خبرې پوښتنه کوم چې تو دلته ګراونډ اور کړو تو دلته تنظیمونه جوړول تو دلته خلکو له وسلې ورکولې تو دلته دهشتګردي دکان کولو کړو روزګار مې نشته دی کاروبار مې نشته دی سکول مې نشته دی تعلیمي اداره مې نشته یونیورسټي مې نشته نو مو ځوان مې خامخا دا ټوپک راخلي کله چې لا دهشتګرد کړو کله چې به امریکا وواله کله به روس ووالو کله چې دا ټول بیټر لا په قهر کا کار کړو او خپل غرض دې ته وغوښتلو نو بیا ته دا لا پته کوې او یای چې دهشتګرد دی چلو چې دهشتګرد دی خو بیا خو مرسه انصاف وکړه که نه بیا مرسه انصاف وکړه ته یو دهشتګرد له پروټوکول ورکوې په هر ملک نه یې لګې او بل یای چې زه په جیل کې اچوم بالکل سراسر دا خبره غلطه ده زه خپله خبره به دا کوم چې دا کومه طریقه کار دو په دغه یو کوېسچن پیدا کېږي چې ظالمه ته یای چې زه د عدالت له نه پیش کوم عدالت یې فیور کوي عدالت یې په ضمانت رها کوي عدالت یې برې کوي نو خو چې ته خپل عدالت نه منې ورور کا بیا عدالتونه که نه دا عدالت کې بیا فوجي چوڼۍ جوړېږه که نه بیا یې موږ څه ضرورت دی ته په خپله یې دغه قانون ته په خپله د دغه عدالت غداري کوې او بیا د غدارۍ ټپې په ما لګوې زه آخري خبره دا کوم چې دا کوم طریقه کار دی تو د نیولو تو ارست کولو تو یې چاپویوالو د کور نه یې اوچتېدلو دا غیر آیني دی دا غیر دستوري دلته لار د موسسې چونوس دی دا بلډینګ د مو د مبارک د عدالت دی دغه عدالت ته نوټس جاری کا چې په ناله کې په دغه کور کې دهشتګرد نوست دی که هغه دهشتګرد ټوله رانغللو کوم ته یې ویل چې سړی په تو کې رای هغې نه پاس ته چاپام لګوه ته رټم لګوه ته خپل کورم کوه خو ته خو د غله غوندې لوړ شو په کور چاپا ولګوې و هغه تورسر یې چې مو د پښتنې پیغلې هغه ویښتان چا نه یې لیدلي هغه مخ چا نه یې لیدلی هغه بهر نه د کور نه وتې نه دي ته په یې کور نه وځې او تېرې لرې خبرې نه کوم پرون په ناله نه وتې دي او د مو د لوکې یو بېغیرته او بزدله یا جاسوس شیطاني کړی رو چې په دغه کور کې وسله ده ته پرې ننوتی یې د غله غوندې ته خو دهشتګردي کوې او ولته د هر څه وکتل هېڅ شی ته نه میلاو شوی بېزتي دې وکړله او د کور نه دې پیسې وړېري نو دا یې کوم ځای دهشتګردي ده دا یې کوم ځای طریقه کار دی موږ یې دغه خبرې جړو کوو او په تېره هفته کې یو کس دغو مړ کړی و او بیا یې لاش ورکولو نه لاش یې ورکوو نه ویل یې چې تاسو به دا احتجاج کوو لاش خو موصول شو خو یوه خبره چې زه ولته لاړلم ته دا یقین وکړه چې یوه هفته مې خولې خوند خراب و وا دا وه چې کوم سړی د لاش ورکولو یې پوره تلی و هغه یې نورې خبرې خو پرېږه خو هغه ته هغه فیملۍ ته او په ټولو پریدو پسې په هغه توڼه کې چې کومې خیرې شوي دي کوم بد رد دغو پریدي ته ویلي شوي دي چې مو د یوه هفته پې د خولې خوند خراب و او ظالمه مړی خو کوې غیر آیني و غیر دستوري یې کوې ته بیا په روغه قبیله پسې غلطې او ګاډې وډې خبرې کوې زه یو سوال کوم دغو خلکو ته په دا یوه میاشت کې مو تجربه وشوه چې زه یوه کور ته تلی یم چې ټوله بې خلک یې چې دا زوی یې په تنظیم کې و دهشتګرد و دا ټولې خبرې بې ته کېږي ته بې ډور کړی وې خو نه مو ته روکه دا ډیډ باډي مو ته دا لاش روکه چې زه د لیار او د غلطه طریقه پې ختم کړم چې په داسې طریقې باندې بیا مړي نه کوي چې دهشتګرد یې په عدالت کې مړ کړه زیات چې دا ټولو پریدای به یې په دغه چوک کې مړ کړي چې دغه ملک د قانون او دغه ملک د ادارو مخالفت کوي او شر خوروي خو نه په غلطه طریقه خو یې خود مړ کړي چې بیا غونډې قبیلې له پسې خیرې کوې نو زه یو ګزارش دا کوم چې ډورېږو ما په خپل مړی چې ته وغورځوي او مړی مونږ ته روکوو چې دغې لوکې پورې ته په خیر ته مونږ کړو هغه وینه چې تلې شوې رو چې د انقلاب ذریعه وګرځېږي دا خوب او دا خطر مه کوو دا خیرې دا بدرت په مونږ په دې لوکا په دا وطن او په دا قوم پسې کېږي او اخري خبره دا کوم چې ته په ځان پوهېږې چې زه بېګناه یم په ځان پوهېږې چې زه بېګناه یم او ټوله کور ته دېر شي د شپې د غله غوندې دېر شي په کور دې ننوځي ته ټلیفونونه کوه ما ته کال کوه دغې لوکې سیاسي خلکو ته یې کال کوه
زه به ورته په دغه روډ کې ودرېږم بالکل په نره به ورته ودرېږو چې دا کوم سړی دې راون کړی دی روسا که غل او دهشتګرد وي ویرکا دښتو سیله یې نو سی ټي ډي کې څوک شوه چې تېرې پېښور نه دغه ځای چې تا پېښور له یورې لہذا دا عوامي و اجتماعي آګاهي غواړي د قوم دپاره انشاءالله آئین و دستور و قانون تر لاندې هره جایزه مطالبې پوره به موږ ولاړ وو خپل ځان وقف کړی دی دا سیاست دا نور الزامات او تهمتونه دا بالکل نه یې پکار دغه لوکله ودرېدل پکار دي پي ټي ایم یې دغه ملګریو ته موږ داد ورکوو موږ له چې څومره مرسته پکار ده کیدای شي موږ یې ونه کړو موږ کمزوري یو خو دغه چې کم جدوجهد راون کړی دی انشاءالله یو ادنه ورکر په لحاظ سره موږ دلته حاضر یو که کومه مسله وي کم مشکل وي انشاءالله وخت په وخت به دغه سره موږ برابره منډه وهو وما علینا الا البلاغ.